عزیزانو اخیری خبره بلا واو د قومي اسمبلی ممبر راته بلا ورځ وی پلانې دا 15 ممبران را سره ناستو او پلانی ټول منځونه هم کوي یو پکې ګیرم پرېښې ده ویلې مولانا صاحب دا تاسو چې د اسلام نو معنی دا داسې جوړ شوی غوندې دی نو څه نوی سټایل اسلام به جوړ کړو نوی سټایل دا ستا د قومي اسمبلی ممبران وایي چې دا تاسو وله ووټونه ورکړي دي دوی وایي چې نوی سټایل اسلام به جوړ کړو ماډرن اسلام به جوړ کړو دا تاسو چې کوم قرآن او حدیث وایي دا زاړه شوي دي اوس دغې نه تاسو څه غواړئ دا د قومي اسمبلی ممبر مولانا علي اکبر د بنو راته قرآن وخوړو او دا ممبرانو نامې راته دا د قومي اسمبلی ممبران بله ورځ یو مریض ته تلم د دې صوبایي اسمبلی یو ممبر راباندې کړی یاره جوین دا تاسو څه کوم من دا تاسو څه کوم تاسو څه ویل مونږ خو اسمبلی کې دا وکړه په ارام کښېنه وهلکه دهی نه ځان پټېږي دهی پېژنئ دهی څه ته وایي هلکه ملا نه ځان پټېږي که په ژوند نه په تخته خو دې ګوري که وهلکه ډاکټر نه ځان پټېږي چې بیمار شي ځان کې پټولی شي نه شي پټولی مال بجلیګر ملا نه پاکستان نه شي پټولی اسمبلی ته نه شي پټولی دی ډاکټر هم دی دی زعیم ده که نه جي دی هغه تختې لمبولو والا هم دی ملا دی که دی نه ځان نه پټېږي ستا اسمبلي ما ته معلومه ده تا اسمبلي کې څوک دي په خبره پوهېږئ خبرو چل درځي ډېره خبره ده چې دا بې لګامه قوم دی د خان او د نواب نه نشي ټینګېږي نشي ټینګېږي وګورئ په دې مړو کې تاسو وګورئ که یو ملا لوی علامه د زمانې راشي ملا صاحب را او کارباب صاحب تاسو داسې یئ که نه یہی کنا ادھر بات سر دواله چې راځي اور بات سر کټونه منډي کی سړی منډي کی څو کوته تاسو ودرې کی تو ورته کینا کور دی وران شنو د جبرائیل علیہ السلام قرآن کنه اور بات بیا دوا درته څنګه کوي وای چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام واړم چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام واړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی نن د مسلمان ضمیر همغسې غلامانه ضمیر او غلامانه ذهنیت تاسو تر اوسه پورې خپل ازادي محسوس کړې نه تاسو دا محسوس نه ده کړې چې موږ آزاد قوم یو تاسو همغسې غلام قوم یئ همغسې که د انګریز غلامان وئ اوس د خانانو نوابانو غلامان د دې وجه نه څه سپیرټ ځان کې پیدا کړي کم سړی چې په خپله مزدوري کوي زمینداري کوي ګاډی چلی ټانګه چلی ریړه چلی رشکه چلی او بېګاله بچو له روټۍ ګټي دا بادشاه دی په دې خبره پوهېږئ دا بادشاه دی خپله روټۍ ځه خوار شي کار کوه موږ دکان ته راوړی یو خان راغلی نو موږ دکان کې پیالې دي هم 3 دي او هغوی سلور هلکه شنې چای راوړي چې شنې زمونږ علاقې هغه چایوالا قرباني سره پیاله یې مغه وړي وړي دي او خاورینې دي خاورینه پیاله یې پکې هغه کټه سړي ته ورسېد هغه لاس کې نیوې نه شوه هغه د کونډو عادت دي که نه کوپونو نو هغه نیوې نه شوه داسې داسې کې ما کېنې دي ګرمي دي لږې څه
نه ګرمي چې چای اوس کړي ماته یاره دا څوک پیاله خدای ساته مال چاروړي دي نه مونږ خپل نه شو اخسته ګرانې دي پیاله هم ګرانې چاروړي نه ما ورته خبر اورا غرور دې خدای مات کړو غرور او دې چواله ته ما اشاره وکړه قصدن چې دې پیاله کې دلاوه چې دا درته پته ولګي چې دې پیښور کې داسې خلک هم شته او داسې سپېره مولیان هم شته چې زما دا خاني او نوابي په یو کوډی هم نه علي رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه وي وی کله کله زما دربار ته راځه او دا اشعار راته وایه هغه وی زه او ستا دربار ته درتلل ویلی نل پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جان دی نل پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جان دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے زد یار تصویر پترخ کے او دمیو جام پلاس کے دا دوارو باندے دمرا مست ما اورنگزیب د ہندوستان بادشاہ پا خدای قسم چیز تاخ پل غلام گنما زبولی دردن تالا بیا ورته څوي وای واورا اورنګزیب کا رایش د تخت و تاج کا کتاتا په تخت و تاج باندې غرور وی ناز وی په بنگلا باندې او په تخت باندې اورنګزیب کا رایش د تخت و تاج کا خو مرګه به دا تخت و تاج کا دار سبدی نیست نابود شي د خاورو ډیره بدر نه جوړ شي څوک بدر باندې سلام هم نه اچي انجام به دای نو زما عزیزانو زما ایمان دی چې قرآن او حدیث د جناب محمد رسول الله دا زما په سینه کې پراته دي والله کدا بادشاہي زه د دنیا په بادشاہي ورته وی چې دا ستا په تماشا یم خبر شوی نور خبر په تماشا د عالم نه دنیا دوستانو راته وی منبرای ته ودرېږه پلانې ته به انا پوز منبر کې د ټولو پاټو والا راته وی ستا مقابله کې سړی نه ودرو پیپل راته وی نیشنل راته وی ستا مقابله کې مال که به ودرېدم د سړي زوی بنې ویلې ولې مال زه پوه ما ته پته ده په صوبایي سملو کې به دغه پوس پرېکړو سره زه څه کوم خو ډزو غپ به یې که کنځلې به یې جګړه به یې چې بار روزم ورپسې به ډرامې کوم قومي اسمبلی کې به دغسې کافر او بېدینه را سره ناست دي لکه دا اوس مې خبره درته دغو سره به څه کوم یو ګنټه به ور سره تېره نه کړم په سبا به مې استعفا ورکړي چې زه ستاسو په هغه اسمبلی دې لعنتي چې په کومه اسمبلی کې د لارډ میکالې د قانون خبرې کېږي په سبا به تیرا تختما نو ضرورت څه دی چې منبر کې ظاسم بادشاہ یما کنا ما څه کار دی وروره رحمان بابا وی رحمان کوک دستار تړلې قلندر دی زه بادشاہ یم که پادیره ولا یو مار د یو پیر نه طریقه کړې نا پیر ورته وی مار ته چې چاته بسوي نه ویل خج بس امار بروانو په لار چې چا بولی چې وای دا خو مار دی په لخته وها په کېړی اوله په کاڼي اوله ټول گنجې پنجې چې سموده پس هغه پیر ولیدو امار ته ویل دا ولې ویل خو تا راته ویل چې چاته څه وایم ویل ظالمه ما درته ویلې چې چاته څه وایم دا معنا چې څوک چیچما هسې خرش پرش خو کوه خلک خو یاروه که نه دومره پرش خو نارې کوه چې سړی درنه منډه کوي نو دومره پرش هم نارې نه که دی ته لاړو د خیر په غونډۍ کې ناستو او ملک چې دی د صدام فوج ته پرې نو لاړو په خیر خیریت ملک ته قبضه زما په دې خبره پوهېږي عزیزانو نن جنگ د کعبې او د صدام نه دی نن جنگ د مدینې او د صدام نه دی نن جنگ د امریکې او د صدام دی زما په دې خبره پوهېږئ په کعبې ته که صدام کاږه وکته خدای به اورمیږ مات کړي
मदीने तक सद्दाम कागो कत खुदा बे उर्मेक मात की दागा काबा न दा चाला पाबाबीलो द दे इमदाद करे नो जगड़ा द काबे ओ द मदीने न दा जगड़ा द अमरीके ओ द सद्दाम दा उस्ता सुद अमरीके मरगरी है कद सद्दाम मरगरी खबर द काबे ओ द मदीने न दा तरु सपोरे उखाई चातु इश्तरजे उशवे यो राकट उखाई च प मक्का गुरदेदले यो राकट उखाई च प मदीना गुरदेदले यो राकट उखाई च प जेदा गुरदेदले ची बीबी हवा पके प्रता दा राकट खो डायरेक्ट गुरदेगी प देहरान बांधे च पागा कुओ ना गेर चापेर द अमरीके 15 लाख फौज प्रोते पर उन्हें खबर दरता हुए दी ख्वाल न वही जमंग दा ताली 60 की थी दा ताली 60 दारेक मार्कड़ी मखुने ची दी ख्वाल न वही पर उन्हें खबर दरता हुए दरियाज अस्पतालुना और टोले बर्फ खाने दादा अमरीके द फौज द मड़ो नडकेश्वर और अमेरिकन आर्मी सिस्टम बांधे डेर क्लक सेंसरशिप लगे दो चिदे द मड़ो खबर बा अमरीकी त बिल्कुल नहीं वली दुई वही चिकद दे द मड़ो खबर अमरीकी तलाओ नो द सदर बुश खिलाफ बक़यामत बर्पाश क्यामत उस दुई आगा मरी बजाय दे चे अमरीकी तवड़े आगा मरी दुई जर्मनी तवड़ल शोरो के तासो ख्याल रखे जर्मनी तवड़ी अमरीकी ते नौड़ी नाजिजानो इंशाअल्लाह तासो जमाना पदी खबर खप हुई गई काबा द खुदाए दा हिफाजत बे खुदाए करी ठीक शो मदीना दागा द महबूब मरकब दे हिफाजत बे आगा करी ठीक शो पाते शो दा चे द इराक ज़मका दा टोल उमर स्वर लस्सा वकाल ऊशु चे द कुर्बानो सर आदत कना द दे इराक पज़मका इमाम अबू हनीफा पकोड़ो वाले शवे द दे इराक पज़मका इमाम शाफिई पकोड़ो वाले शवे द दे इराक पज़मका इमाम हंबल पकोड़ो वाले शवे ददे इराक पज़मका इमाम जाफर सादिक पकोड़ो वाले शवे ददे इराक पज़मका इमाम हुसैन प 72 कसानो बांधे द यजीद मुकाबला करे दा और आखिरी दम पोरे द माशुमान विनिम पदेस मका उबयोले और सारे द यजीद प मक के टिट नक कड़ी दा सिकने द यजीद जरगुना फौजो और इमाम हुसैन 72 कसानो और द करबला प मैदान के वर्षई द ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह न तपोसो कई द ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती वही चे शाह हस्तो हुसैन बादशाह हस्तो हुसैन दीन हस्तो हुसैन दीन पनाह हस्तो हुसैन सरदार व नदा दस दर दस्त यजीद सर कुर्बान का और द यजीद पलास के लाश के नो देजम के बांधे टोल उमर द मुसलमान कौम पेशवागानो कुर्बाने वरकड़ी पदेजम का हजरत अली अलाल कड़े प्रोत थे पदेजम का द इमाम हुसैन प्रेकड़े सर प्रोत थे पदेजम का शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह प्रोत थे चिता सुवरत पीरानी पीर साहब वाई करामत बादल मौत हक दे मावे करामत बादल मौत हक दे दादा अहले सुन्नत वल जमात अकीदा व ईमान दे च करामत बादल मौत हक दे प खुदा कसम च दस्ता जमुन द हुकूमत द टॉप खल्क माता हुए च मौलाना साहब कमा मामला च बूं पर मसनूई सैयारी पतरू बांधे औरू
عراق سره څه غیبي امداد دی پته نه لګي څه غیبي امداد کله ټول اسمان لوګي شي کله ټول اسمان اوریت شي کله د شګو طوفانونه راوچت شي تر اوسه پورې په سلو کې د عراق 10% طاقت هم ضایع شوی نه 10% بیا دې سړي ته زاریان زه عرب ملکونو کې ګرځېدلی یم ډېر زیات عرب ټول دغه خلک دی دلته چې راشي او دا ټپوسان په 15 لکه دي ټپوس دی که څه به دغه مارغان بازان دا خلک څه تتاریان بیا بغداد ته کلاړئ یو ګنټه مزل پکې کېږي تقریبا 20 میله بغداد انډرګراونډ دی څنګه بغداد چې پاس ښار دی 20 میلو ایریا کې داسې دننه هم دی بیا د ده څومره قوت چې دی هغه ټول انډرګراونډ دی امریکني بې غیرته دی هغې خو بټن والا جنګ دي صدام ورته وایي چې غیرت قدر کي دا وایه لرې نه کاڼې خوار څوک ویشتی شي ویشتی شي که نه شي که ایمان درکې دي زمیني فوج ته را مخامخ شي د دې ځمکې جنګ ته را مخامخ شه بیا به ګورو ما بله ورځ یو بله خبره وکړه مالزۍ په یو بل شي فیصله وکړي د وزیر اعظم صاحب ته ووایم چې د یو بل تجویز پیش کا چې صدام حسین او صدر برش دا صدر برش چې دی دا به دواړه په پرزونو کې چې چا وپرځېدو هغه بیلو ده چې چا وپرځولو هغه وګټه نو د بوش دا کږې خولې ته وګوره د صدام سره د پرزونو دی صدام زمری دی او 30 ګیدړان ورته یو شوي 30 ګیدړان ویل عراق د 2 غنټو د جنګ دی دلته هم خلک عراق نړک امریکا امریکا سپر پاور دی روس سپر پاور ہو کنو په دنیا په عظیم طاقتونو کې روس هم وکنه د کابل دې لویو ګیرو او دې ببرو سرونو 10 کاله د روس غل خولې ته راوسته کنه او روس په دې مجبور شو چې د کابل نه وتښتېدو کنه اوس بیا خبره چې پرکټي پریښي دي په کابل کې روس خپل پرکټي پریښي دي لیکن د کابل دې وحشي الطبع خلقو ته ګوره دا ورته په غرونو کې پراته نن چې د پاکستان په هر سړک ځې نو د افغانستان د شهیدانو قبر به ګورې په هر سړک چې زما عزیزانو عرض مې دا و چې بیا که ته وایې امریکا وایي چې صدام حسین ناجایزه قبضه په کویت کړې زه د هغې بدل اخیستو ته تللی یم خلاصه شوه خبره ته چې دومره منصف مزاج او یو په بل ظالم کېدو ته نه پرېږدې نو د کابل مسلمانانو او د کابل خاورې څه کفر کړی و چې ته د روس په مقابله کې افغانستان ته رانلې او د افغان د مسلمانانو بدل دی د روس نه وانغستو پکار دا وکړه پکار دا و چې تا فوج کابل ته م رالېږلی وې او روس ته دې ویلی وې چې د افغان مهاجرو سره دا ظلم ولې کې دا زیاتی ولې کې ورسره نو زما عزیزانو انصاف خبرې نشته خبره د دې وه چې صدام په مسلمان قوم کې یو عالمگیر طاقت جوړېدو او عالمگیر طاقت جوړېدو ته کافر چې دی مسلمان نه پرېږدي بنیادی خبر ده مسلمان دی ټول عمر د امریکې تالی سټ وي دی دې په خپله خود کفیل شي دې ته نه پرېښو صدام یو سړی خدای پیدا کړی او خدای ته مواله کړی دی انشاءالله خدای به ملی اوس دی ګرځي امریکین الچیان را خوشې کړي ایران ته را چې څه چل کوو صدام ورته ټیک ده جنگ بندوي وایي جنگ بندوم غیر مشروط تو شرط به نه منم دا به نه وی چې د کویت نه فوج وباسي
غیر مشروط طور جنگ بندوم د کویت په مسله به خبرې ما سره مسلمان ملکونه کوي امریکا به نه کوي تاسو خیال راغی مسلمان ملکونه به راشي زما به م واوري د هغې به م واوري چې څه فیصله مسلمان ملکونه وکړه زه یې منم د امریکې په فیصله یې نه پرېږدم او جنگ بندوم غیر مشروط طور او که نه په خدای قسم چې داسې مزه به درته سکم چې ته به عمر له یاد لرې اوس امریکې نه لارې خطا شوي دا بله د راز خبره درته وکړم د امریکن سینټ په صدر بوش باندې ریټ وکړو په هائی کورټ کې چې تا د 2 غنټو د طاقت استعمال اجازت اغستی و او په دې کې 25 ورځې تېرې شوې ته ورکېږي ولې نه نو انشاءالله امریکې به صدر بوش خدای ته مونږ خلاصوي او دلته به هم که خدای ته منظور وي د نواز شریف نه خلاصوي دی اوس دریاب اغستی دی لوڅې پوڅې کوي بھائی په لوڅو پوڅو نه کي کار خطا دی په لوڅو پوڅو نه کي سکیمونه مه جوړه قوم ومنله او پوه شو چې په مسلمان قوم کې داسې نر په 1000 کاله کې نه و پیدا لکه دا نر چې خدای پیدا کړی او آخري خبره درته بله وکړم چې جنګ ګوره د کعبې نه دی جنگ د مدینې نه دی که د کعبې او مدینې ته چا سپک کته زمونږ ایمان دا دی چې سر به پې وځایه قربان زما په خبره پوهېږئ زمونږ فوج چې تلی دی وایي د حرمینو حفاظت ته تلی دی حرمینو حفاظت صدام حسین وایي چې حرمین خو زما امام دی نو ستا فوج د هغې حفاظت څه کوي بیا خطه د خپل فوج دی لږ وښایه په کعبه کې په سعودي عرب کې چې دا د پاکستان فوج پروت چرته دی که د کعبې نه ګیر چاپېر پروت خو بس ټیک شوه ډېر ښه دې کړي مدینې نه ګیر چاپېر پروت ډېر ښه دې کړي او که دا په ریاض او په دمام او په تهران کې پراته بیا دې د چا حفاظت له لېږلي دي که د کعبې نه ګیر چاپېر پروت خلاص موږ دې ملګري او که دا په دمام او تهران او ریاض کې پراته وي نو بیا دې د کعبې حفاظت ته څنګه لېږلي تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو نن په ملک کې د اسلام د سربلندۍ او د کفر د سربلندۍ جنگ دی نو دعا به کوو چې یا الله کفر ذلیل کا خدای ټول کفار تباہ و برباد کا او مسلمانانو ته نجات ورکا خدای د مسلمانانو آبرو ساته عزت یې وساته عزیزانو یو بل ټکی مې واورئ په خبره پوهېږئ یا نه امام ابو حنیفه په لار روانو نو یو ماشوم پرېوتو ورته ویل هوی بچیه ته خو پرېوتې ماشوم ورته ویل چې امام صاحب زما د پرېوتو خیر دی که زه وغورځېدم ماشوم یم خیر دی الله دې تا نه غورځوي که ته پرېوتې ټول اسلام به پرېږدي تاسو خیال راغی نو د صدام پرېوتل چې دي دا به عمر د لعنت داغي د مسلمان په تندي باندې عمر نن دی خوا وګورئ په پاکستان کې د نااهلو حکمرانانو د لاسه زمونږ په تندي د لعنت داغ دی چې د ډاکا که نه ډاکا بنګلادیش زمونږ ملک و که نو نو وکړه ډاکا بلوچستان بنگال زمونږ ملک زمونږ د نااهلیت په وجه ډاکا مونږ نه کټ شوه که نه هندو را کې راننوتو او هندو زمونږ نه کټ کړه بله واورئ خدای خبر چې تاسو ته یاد دي چې په ډاکا فوج کشي وکړه اندرا ګاندي او څه وخت کې ډاکا مونږ نه بیلوله او فوج د هندوستان پکې راننوتو امریکې اعلان وکړو چې زما 9 نمبر بیړه در روانه ده تین شئ چې ورپونه وه د 9 نمبر بیړه تر ننه لا نه ده رارسېدلې او ډاکا یې مونږ نه کټ کړه او 2 لکه فوج یې راته په هندوستان کې قیدیان کړه کړی که نه کړه دا هغه ارامي ملک دی چې د ده په وجې مونږ نه ډاکا کټ شوې ده
د زمون پاکستان نیم کړي زمون ملک نیم کړي بیا دې خلکو د ملک تقسیم دومره غلط کړی دی دلی کې چې ما وکته 80 لک روپۍ ورځ آمدن دی په دلی کې د نوادراتو شالمار تاج محل او وغیرہ اکبر بادشاہ قبرونه او ادیره او 80 لک روپۍ د ورځې آمدن دی 80 لک یو دلی مونږ سره وی زمونږ ملک به باچا وی مونږ له په تقسیم کې بس دا ولی خان خبره ده چې خون له خدای پای وی کده خری وی کده سپای وی زمونږ د بزرګان وی چې سره دی خو چې نو بنگال راکو چې داسې ملک راکو چې پوچ اعلان نشتا په هندوستان به ولا راتاوي نو زمونږ ملک امریکای نیم کړي مونږه دوه ککړیو او زمونږ ملکیان څوي جی مونږ سره جنگ چو عراق مونږ سره د امداد نه کړي یعنی د دې دا معنا ده د دې خدا مثال دی لکه زمونږ د جمعات امامو یو سړی مړ شو خدای پرسته کده د نیت زوت په جنازه کې ولې یعنی پرون اختر تیر دې سرسای نه راکړي پرون کده د نیت موتړ پولیت به قبر ته لګ نیت چې جنازه وکړه جمعه ترالو مال رښتیا وای به نیت دې وکړه ول خزه برا باندې طلاق چې نیت مې نه دی تړ همده سمې جنازه ولی مال سرسایه نه ورکړي نو دوی له سرسایه په جنگ کې نه دا ورکړي دوی یې ځکه خلاف دي سرسایه نه دا ورکړي دا ایمان دی یا دا غیرت دی په دې سره کې یو سړی چارونی وو او لګیا دی وجنی او ته چې مال سره کړی نه دی ولی د مرګ نه بچ کوم دا سړی توپ دی دا شرافت دی نو عزیزانو خدای دې د هغه پاک زمکو ابرو ساتي چې په کوم ازمکه باندې د خدای کعبه ده په کوم ازمکه د خدای محبوب پروت دی په کوم ازمکه ائمه مجتهدین پراته دي په کوم ازمکه ائمه محدثین پراته دي په کوم ازمکه ائمه مفسرین پراته دي دا دین چې نن تاسو ځان ته مسلمانان وایي دا د بغداد د ازمکه برکت ته چې تر تاسو پورې سور لسوا کاله دی خلق را چلولې دی نو الله دې مونږ او تاسو ته هغه لار خی چې هغه پې راضي کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع دی خدای زمونږ او تاسو ټولو نصیب فرمایي پاکستان کې دې الله د قرآن حکومت راوړي